ټولو مریضانو او ناروغانو ته نن یو زیری ورته ورکوم. هغه زیری څه دی؟ هغه زیری الله تعالی د خپل پیغمبر یا خپل محبوب په ژبه موږ تاسو ته راستولی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه څوک چې ناروغه شو یا مریض شو هغه د هېڅکله مایوسه کیږي نه، بلکې په دې امید دی وي چې الله تعالی زما په دغه ناروغي کې زما دا ګناهونه داسې رژوي لکه هغه په خزان کې چې ونه یخ ووهي یا په خزان کې هغه ونه چې پاڼې زیړې وي او چې کله دا ونه داسې ټکان ورکړي وخوځي نو هغه پاڼې ټولې په ځمکه راغورځېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه مثال په بخاري شریف کې ورکړی دی چې کله یو بنده ناروغه شي د ده دغه ګناهونه الله تعالی په دغه رقم باندې د ده د بدن څخه رژوي. نو هغه څوک چې ناروغه وي نو هېڅکله د خفګان نه کوي او دا د امید او ارزو لري چې الله تعالی زما د ګناهونه زما په دغه مرض یا زما په دغه تکلیف چې ما ته پېښ شوی زما دا ګناهونه دغسې رژوي. نو زما په فکر باندې چې د یو انسان ګناهونه دغسې د ده بدن څخه رژېږي نو دا انسان خو بیا یو برکتي انسان دی. نو که چېرته مسلمان ناروغه شي باید دی بیا هم د الله تعالی شکر ادا کړي او دا ووایي چې الله دغه ناروغي ستا له طرفه د زما چې کوم ګناهونه دي هغه راته معاف که او صحت را په نصیب که. السلام علیکم. دا ویډیو خو دې وکتل، زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم، فقط یو دقیقه وخت یې غواړم. موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو. په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي. همدا اوس په دغه واتساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه، ویبسایټ درته هم ښکاري، نو ویبسایټ ته هم لاړ شه وګوره. موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده، هغه ورونه چې خبر نه هغې د خبر شي خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کړي تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې. زه پوهېږم ته مصروفه یې، ته به وظیفه لرې، ته به چوکیداري کوې، ته به ټیکسي چلې، خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي، همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې. دا وخت به تا سره نه انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوې. دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه. الله مو خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله.